چې توس نه زه پوښتنه کوم چې د یوه کوم په زرینه خواندې ماندې د بکاخیلې په کمپ شي پنډېږي د یوه کوم 80,000 خلک د دهشتګردۍ په جنګ کې شهید شوی وي د یوه کوم 12,000 خلک ژوندي ورک شوي وي کونډې پیرې خواندې ماندې په انتظار ورته نوستې وي او د هغه کوم شاعرون سندرغوړي چک شي دا سندرې ویایي چې چک شمیش دا زیولي په هیڅ یو ګډ ګوډاري دا شاعري وي د کوم په شاعر په سندرغوړي دا فارق جوړېږي چې حماسي ترانې ووایي کوم ځوانانو مشرون د وطن د پرمختګ د ابودۍ د پوره سره راټول کو داسې مو د عالمونه نه ورسره خاکه ګیلادو چې زندان فرغاون و نمرود یې داوې خطې وژغونه د زنه وکښې په چاردو چې د دغه وخت روانور یید کې د دغه وخت د ډمډل کارنیل یید کې چې ډاس بار په پاروڅه شي په وشي دله پاسات خیل شي چا غورونه کړی وي چا زه دا ګاډي تلا ولا ورولي او میش دمره به حسه شوی چې د یوې مرداړي د میساکي منګواري ورته ویایي مرګېټې دو تېره چرګه چې د دغې نه زامن وری آشور کو مزاحمت کو همیش نه ژوندي زمان میش یې شوي نه چې دهشتګرد نه دي ډمډل کارنیلي والا ټیل کو میش په سپینې سترګې نو سپین اندورا کې دومره د کوم د غم غه سړی نشته چې ووایي چې وسړی ورڅه چې سره ارټیل شي چې د دغه ورک ځای ورته پوښتنه وکړي عزت میز اسد خیل که حصهدار فورس دي که هم کلي ولدي کولینه وشول په سپین ږیرې ماندې خواندې په انتظار ورته نوستې دي هېڅ یې د غور نشته نن سخت شه په موکا سره ارټیلي دغې نږدې کومینه مې خواستی په لحاظ د خدای تعلیم یافته خلکو نوستی چې توسې یوه داسې ټینګه ټمکه میش تو سره جوړه کړي چې په دا نږدې کلي چې هر کله داسې باده پیښه شي چې ټول په اتفاق ورته سره ارټیلیږي او د هغې مخنیوی کړي نور ډېر د پاکستان او د زنده‌باد څیرې مو ډېرې ووهلې دا د میش ملک کېدای نه شي چې کوم آیین قانون د جوړ دی په نر سره ځي مو په میرانشاه شه په سټیج ورته ویل چې نه د میش نه بلوچیونه پاکستان دی دا خالي د پنجابیونه پاکستان دی او په برما فلسطین جوړې په میش چوپ دي د دوه مخې مسلمانې پاکستان دی ځنډان پرغاون پرېږده دله ډاک د پرغاونیونه پاکستان دی ظالم ریاست په مخ شي په ننګ افغاني په پښتنه مینه سره ارټیل شي د خپل کوم د خواندې ماندې یشکې وچکي که داسې د وطن د مزاحمت د پوره سره ارټیلی دي لکه د نن چې سره ارټیلي نو لرې نه دو انشاءالله چې ډېر زر کې و د میشتوس دا وطن د بدامنۍ او د بدبختۍ نه خلاص شي ملګري ډېر دي خبرې ډېرې نه کو ویسغه د رژې په آخري ریز چې میش تللي په دا چک پوسټینه ثبوت تایید و په چک پوسټینه وې خلک درول اول د پټل ودروي خواندې ماندې بیمورون سپین ږیري مري خو فوج جزا نه ورکوي بیا د پاییشه دروي بیا د په حمیدالله چک پوسټ دروي بیا د پایداګ دروي بای شوي څه دي د جنګ د شریک کړی خپل دی ډالر د خپل په شه وګټل منلی دی 12-14 کوره د دا خلک کېرې نه ویست هغې باوجود دا ذلیلول بل په چک پوسټینه چې ورڅې کہاں سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا کام کرتے ہو دا حق یو پلور لري چې د ځای نه دا پوښتنه وکړو چې زمانه چیرې تللی وې څه دې کړلی کیما روغلی میش ته دا د سیالکوټ نه لنګوالی پنجاپا یرغلی دی کېرته مې د ګوډې ګوڼې ور درول یې وي بله ورځ مې ویلي دي په خوږه تیل یې زیغېړ وي دله و درونه سپین ږیرې وزیرستاني مشر ته یایي چې کیما روغلی څه چار دی وه په چار خدا چې دی کې مرغلی دا وطن خو د مو دی که دغه خوره مالک خوزایه دی کې مرغلی چې دله په چک پوست مناگاییز بگاه دا پشتنه که حالانکه دته دا پاته نه وي چې وسره از ماک نه راونو به ته ووایه چې اسدخیل نه روغله خو زیات دی په پیږي خو نه خالي یې ذلیلول مقصد دی فوجي دومره حق وي چې شناختي کارت درنه وکړي ډېر نه ډېر حق یې دا وي چې ګاډی چکو دغه حق یې نشته چې ته څه کاروبار کې د کیما روغلی نو په چار دو چې میشتو سره وداري لوسینه سره ورکي مرګ حق دی ډارېږې ما دا د ډور زنځاري نه موت کېستی په خپل اریز دی هغه شاعرون یایي چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي د کومو د وطن د مبارزې د پوره خپل ساري نه په تالیش کښېږدي په تاریخ شه پرتلین کې واخښو میشتوس انشاءالله د کومو د وطن په تاریخي نښې ژوندي وي په د آخري باید اجازه درنه وخله چې له ځینو زار قربان خو ځینې یاران مرد آباد په سپین لباس کې د لستوڼي ماران مرد آباد ترجمانی چې د ژوبلې کام کولی نشي
د کام هغه ملایان ملکان مرداباد چې زما حق ومني ما ومني زه یې منم ګنې نو دا د پنجابي پاکستان مرداباد